زنداني په ټلیفون خبرې کولې او هغه وویل چې نږدې 12 ورځې کېږي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې 45 کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی دی چې دغه کسان باید خوش شي چې په ډول ډول جرایمو تورن وو. دوی وایي چې دلته مونږ په زندان کې اوس اعتصاب کړی ده او ډیری زندانیان خوراک څښاک نه کوي او دوی خپلې خولې ګنډلې دي. موږ د خپرونې په لومړۍ برخه کې هڅه کوو چې د سرخیپله په زندان کې له همدغه زنداني سره خبرې وکړو، د نظر به هم راواخلو. زموږ هیله دا ده چې حکومتي چارواکي د دغه زنداني نظر واوري او د دوی ستونزې حل کړي. په همدې توګه په دغه خپرونه کې د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون یو تنغړی علاګل مجاهد هم را سره په خپرونه کې میلمه دی. له هغه سره به هم د زندانیانو په ستونزو خبرې اترې ولرو. تاسو درانه لیدونکي هم کولی شئ چې که په زندانونو کې مې کومې ستونزې لیدلې وي او په ځانګړې توګه د سرخیپله له زندان نه حال احوال ولري، کولی شئ له موږ سره اړیکې وکړئ، خپل نظرونه او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. درنو لیدونکو، دا یو څرګند حقیقت ده چې ازادي د خدای تعالی غوره نعمت ده او په ازادۍ باندې باید انسانان شکر وباسي او دغه غوره نعمت شکرانه باید ادا کړي. موږ هڅه کوو چې السلام علیکم، زما غږ اورئ؟ زمونږ اړیکه کوشش کوو چې د سرخیپله په زندان کې د هغه زنداني سره ټینګ شي کوم چې مونږ سره ژمنه کړې وله چې دی به له مونږ سره په خپرونه کې ګډون کوي او هلته به د زندان دننه له ستونزو نه مونږ خبروي. درنو لیدونکو، څنګه چې د زندان دننه ډیری وخت ټلیفونونه هم نه پرېږدي، کېدلی شي هلته د انتن ستونزه هم موجوده وي. که زموږ اړیکه له دغه زنداني سره پرې کېږي نو موږ له تاسې بښنه غواړو او هڅه به کوو چې له دې زنداني سره خپله اړیکه بیا ټینګه کړو او د هغه خبرې واورو چې په زندان کې دوی کومې مهمې ستونزې لري او ولې حکومت نشي کولی چې د دوی ستونزې حل کړي. ګرانو لیدونکو، نو ما مخکې د ازادۍ په اړه خبرې کولې. د اساسي قانون په 23مه ماده کې وایي، البته 40مه ماده کې، چې ازادي د خدای تعالی غوره نعمت دی او هیڅوک نشي کولی چې دغه غوره نعمت له چا څخه واخلي، یعنی یو سړی پرته له معلوم جرم څخه زنداني کی. خو کله کې یو کس جرم کوي او د دریګونو محکمو له حکم نه وروسته دی په جزا محکومیږي، البته د حبس په جزا، نو دا بیا د قانون غوښتنه ده او دی باید په زندان کې دننه د حبس جزا تیره کړي. خو د محبسو او زندانونو قانون بیا په دې برخه کې ځانګړي شرایط لري او دغه شرایط دا دي چې زندانیانو سره باید سم چلن وشي او له هغوی سره باید د قانون په رڼا کې داسې چلن وشي چې دغه زنداني سره مونږه اړیکه کوو او بیا هم په خفګان سره باید ووایم چې اړیکه پرېښوله، بیا به هم یو هڅه وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو، د دوی خبرې او څرګندونې راواخلو، وایورو او له حکومتي مسؤلینو سره شریکې کړو. ګرانو لیدونکو، نو څنګه چې وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دغه حق د انسان نه یا د هر هغه چا نه چې په ټولنه کې دی آزاد ژوند لري او دی د کوم ځانګړي جرم مرتکب نه وي ګرځېدلی، نو اساسي قانون په 40مه ماده کې وایي چې دی له دغه غوره نعمت څخه چې هغه ازادي ده دی محروم کېدلی نشي. ګرانو لیدونکو، څنګه چې زندانیان د زندان دننه د وضعیت نه ډیر شکایت کوي، هلته د مسؤلینو له چلن نه ډیر شکایت کوي. نو السلام علیکم،
خپرونې ته ستړي مشئ. زمونږ فکر کوم چې دغه زنداني بیا هم زمونږ غږ ناوري او دا چې هره ستونزه موجوده وي که زمونږ تخنیکي ملګري کولی شي چې دغه ستونزه حل کړي. زه ترې هیله کوم چې دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ په اسانۍ سره وکولی شو چې د سرخیپ له د زندان دننه له دغه زنداني سره لومړی خبرې وکړو او وروسته بیا موږ ولاړ شو او د نور حکومتي چارواکو یا د هغو درنو لیدونکو نظرونه هم راواخلو چې هغوی د زندانونو دننه څه لیدلي او په زندانونو کې د حالت په اړه زموږ درانه لیدونکي څه وایي او څه نظرونه لري. څنګه چې ما په دې خبرې کولې چې که څوک زنداني کېږي نو د زندانونو قانون بیا ورته ځانګړي شرایط ټاکلي دي او هغه شرایط دا دي چې مخکې موږ په قانوني لارې چارې خپرونه کې په دې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي او په د زندانونو په قانون باندې موږ تر ډیره بریده رڼا اچولې ده. نو کېدلی شي هغو درنو لیدونکو چې زموږ د قانوني لارې چارې خپرونې تعقیب کړي وي هغه یې لیدلي وي حتما به دوی هلته په دې پوه شوي وي چې قانون څه وایي او حکومتي چارواکي له زندانیانو سره کم چلن کوي. ګورئ زندانیان وایي چې څه موده وړاندې ځینې کسان په ډول ډول جرایمو تورن وو هغوی د اعدام په جزا محکوم شول او کله چې هغوی د جزا د تطبیق لپاره وړل کېدل ځینو زندانیانو ځینې غبرګونونه ښودلي وو خو بیا د حکومتي مسؤلینو وعلیکم سلام زموږ خپرونې ته ستړی مشئ د سرخیپ له زندان نه ډیره مننه. تاسې په زندان کې څه ستونزې لرئ؟ نو خو دغه مشکل لرو وروره چې موږ کوم رئیس صاحب دولت حامد صاحب کرزي چې کوم فرمان صادره کړی دی که نه اورمه او چې کوم فرمان رئیس صاحب دولت صادره کړی دی او هغه فرمان ورکړی په هغه فرمان کې 45 کسانو په بلا کې داسې فعلا اعتصاب ادامه لري. ستاسې غږ موږ اورو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني. او موږ د رئیس صاحب دولت نه او د وزارت صاحب داخلي نه د رئیس صاحب د پارلمان نه او د لوی څارنوالۍ نه او چې پورې آیاتان غواړو چې موږ ته راشي او د موږ مشکل حل کړي. نن 11مه ورځ ده چې اعتصاب ادامه لري او فعلا اعتصاب ادامه لري. کسان یې کډه کړي قومندانۍ ته او قومندان د بلاک ورته وایي چې اعتصاب ماتوئ ماتې کوي که نه ماتوئ موږ په زور خلکوی ته لیږو او دا ظلمونه کېږي. نو موږ به چا نه څه ګیله وکړو. موږ د رئیس صاحب دولت نه غواړو چې یو چې پوره د وزارت داخلي نه د منطقه بررسي ولې تاسې د جمهور رئیس په فرمان کې راغلي یاستئ باید خوش شي تاسې ولې نه خوشي کوي؟ نو خو د موږ قیدونه پوره شوي دي موږ قیدونه پوره دي هر یو شل کاله تېر کړي دي او اوس هم نه خوشي کوي. نن وایي نن کمیسیون راځي او سبا کمیسیون راځي او رشوت ښه پرېمانه خوري او ښه پرېمانه 100,000 10,000 50,000 افغانۍ دار بندي نه اخیستي دي همدغسې کړي 40-50 بندیان د هر ونې 10,000 100,000 روپۍ اخیستي. دا پیسې په کوم وخت کې اخیستې دي؟ اوس چې کله تاسې په دغه فرمان کې راتللی دا پیسې درنه واخیستې؟ و دلته په نام د خوجه نومېږي او سیمن صاحب د بلاکشف کې او زمری نومېږي دا د کمیسیون لخوا ټاکل شوي او د رئیس مابس نه پټ کار کوي او رئیس مابس په دې جرام باندې نه ده خبر فعلا او رئیس مابس نه او د قومندان کډنګ نه پټ کار کوي او د کمیسیون سره لاس یو کړی ده رژیم سره او بس رشوت خوري او خلک له دې چې باسي. څه فکر کوئ په خپله اړه راته ووایاست چې تاسې نه څو روپۍ اخیستې دي؟ و چارې ونه 50,000 روپۍ اخیستې دي. نو موږ خو موږ به چا نه ګیله وکړو؟ موږ د امریکایانو د خارجیانو څه ګیله وکړو چې موږ افغانیان د ظلمونه موږ سره کوي او ټکوي وایي کوټه خلپۍ دا بیا یاره کوټه خلپۍ د دوی په قانون کې 15 ورځې ده دوی 7 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې کوټه خلپۍ په دې وتېروي دا ولې دا ظلمونه کوي؟ موږ رئیس صاحب د دولت یو چې پوره هیات راولېږي او د دې چې نږدې نه بررسي وکړي او نږدې نه خپل حالات وڅېړي دا څنګه ظلمونه کېږي په افغانستان کې. ولا که کافران دونه ظلمونه نه کوي چې افغانستان ته راغلي او موږ افغانان دا ظلمونه دا ولې دا ظلمونه کوي؟
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې 12 ورځې کېږي چې دغه فرمان راغلی دا او موږ باید خوشي شو. اوس فکر کوي تاسو نو خو بیا د دوهم ځل لپاره پیسې نه غواړي چې دغه پروسه ځنډولې ده او 12 ورځې کېږي تاسو نه خوشي کوي؟ موږ نه پوهېږو خو دوی وایي چې موږ چې رژیم ته ورسو رژیم راته وایي چې کمیسیون نه ده راغلی او کمیسیون نه ده راغلی او کمیسیون نه ده راغلی. موږ د دې کمیسیون نه اورېدی وي. موږ ته خبرې چې دې کمیسیون به کومه ورځ راځي او دلته بندیان دي او کسان چې په وړکي اختر کې فرمان ته راغلي خوشي. مهرباني فکر کوم له ورور سره زمونږه اړیکه پرې شوله او نور د هغه غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې زمونږه پاتې پوښتنو ته هم دی جواب ووایي او هڅه به وکړو چې نورې خبرې هم واورو. کومې خبرې چې دغه ورور وکړلې دی وایي چې د خوجه په نوم د زمري په نوم ځینې مسؤلین دي چې د کمیسیون مشري ورلغاړې ده او هغه کمیسیون چې یو ځانګړی کمیسیون د زندان دننه ټاکل شوی تر څو پورې هر هغه کسان چې د جمهور رئیس په فرمان کې راغلي دي هغه باید خوشي شي. وایي چې دغه کسان مخکې له دې نه چې په فرمان کې یو څوک راشي بیا هم ستړی مشي. مهرباني ستاسې ځینې خبرې پاتې وي مهرباني وکړئ. اورم ستاسې غږ اورم مهرباني تاسې خپلې خبرې وکړئ ستاسې غږ اورو. فکر کوم که ستونزه شتون لري ورور سره زموږ اړیکه په مسلسله توګه پرې کېږي او نشو کولای چې په اسانۍ سره د دوی غږ واورو او نورې پوښتنې ورسره مطرح کو. د زندان دننه د حالت نه ترې وپوښتو چې کله دوی زنداني سو له هغې وخت نه تر اوسه پورې دوی سره د زندان مسؤلینو څه ډول چلن کړی و. هلته د قانون سره سم له دوی سره چلن کېده او که نه د قانون د غوښتنو خلاف چلن کېده. اورم مهرباني وکړئ ستاسې نظر اورو. زموږ نظر دا ده که نه اورم ستاسې غږ ډېر ښه اورم مهرباني وکړئ درانه لیدونکي م اوري. زموږ نظر دا ده کله چې دوی په اعدامیان خل که نه په اعدامیان خل په دغه شپه باندې 11 بجې راغله په ټولو باندې په دوم منزل کې په مولد متفق متاسفانه چې بیا اړیکه پرې شوله او دغه اړیکه چې پرې کېږي حتما د زندان دننه ځینې ستونزې موجودې دي. درنو لیدونکو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې د زندان دننه له زندانیانو سره ټلیفون نه پرېږدي خو ډیری وخت ویل کېږي چې دغه ټلیفونونه دوی ته په یو ډول وروړل کېږي. په دې به موږ خبرې نه کوو. ښه خبره ده چې زندانیان د حکومتي مسؤلینو سره د رسنیو سره خپل نظرونه شریک کړي تر څو حکومتي مسؤلین وکولی شي. وعلیکم سلام. زه یوه هیله درنه کوم چې که تاسې دغه خپل ځای لږ صحیح وټاکئ تر څو زموږ درانه لیدونکي ستاسې خبرې اوري او بیا زموږ او تاسې اړیکه پرې نه شي. مهرباني وکړئ. فکر کوم چې بیا هم اړیکه پرې شوې ده. یو ځل به بیا هڅه وکړو چې د ورور سره خبرې وکړو. درنو لیدونکو دغه زنداني مخکې له ما سره په ټلیفون خبرې کړې وې د شپې 12 بجې. ډیری وخت زه ویده یم چې دوی ما ته ټلیفونونه کوي او البته زما شخصي نمبر ته زنګ وایي چې موږ د زندان دننه ډېرې ستونزې لرو. دی وایي چې کله څو ورځې وړاندې ځینې کسان اعدامېدل او هغوی د اعدام د جزا د تطبیق لپاره تلل چې هغوی باندې باید دغه جزا تطبیق شي